السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول د ټیکنیکل شاهد د یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمند اوسئ. ګران دوستانو ملګرو ستاسو لپاره نن ورځ موږ بیا یوه ډېره بهترینه خوندوره ویډیو اپلوډ کړې ده. خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي. نننۍ ویډیو کې زموږ موضوع چې ده آیفون موبایل دی چې مثال کوم ډول موبایلونه په آیفون کې بهترین وي په د ایپل کمپنۍ کې چې موږ یې اخلو او ښه ثابت شي او هم د اقتصادي لحاظه ښه وي او هم مثال خصوصیات ښه ولري. نو انشاءالله په نننۍ ویډیو کې موږ ټول هغه معلومات راټول کړي دي د آیفون موبایلونو په اړه چې کوم ښه موبایلونه دي او اقتصادي لحاظه هم ښه دي موږ تاسو ته وړاندې کوو. نو تاسو بیا کولی شئ چې په اسانۍ سره د خپل واس مطابق انتخاب وکړئ. ښه مثال د همدې جملې څخه تاسو ته زه لومړی یو موبایل معرفي کوم چې هم د اقتصادي لحاظه ښه دی او هم مثال خصوصیات هم د ښه دي، ډول هم لري، پوزیشن هم لري او ښه موبایل دی. لومړی به راشو اوس هغه موبایل ته. همدا موبایل چې د مثال تاسو دلته وینئ ایکس ماکس دی، یو ډېر زبردست بهترین موبایلونه دي عین په ټیټو ورژنو کې. د دې نه بیا نمبر 1 موبایلونه نشته. که هر څوک په آیفون کې ټیټ ورژن وخلي هم به پوزیشن لري، هم به خصوصیات ښه وي، هم به کمرې ښه وي، هم به جیبۍ ښه وي، یعنې هارډ ډیسک ښه ممري ښه او هم چې مثال انټرنیټ په صحیح ډول په همدې کې کار کوي. نو همدا موبایلونه زبردست موبایلونه دي. همدې موبایلونو قیمت په اړه به هم زه ووایم چې همدا موبایلونه تقریبا په 18,000 20,000 17,000 موبایل پرې فرق دی په خصوصیاتو پورې. تر ټولو ښه خصوصیات چې لري 20,000 افغانۍ پرې ښه زبردست موبایل په همدې کې تاسو پیدا کولی شئ. ښه همدا ایکس ماکس دی. نو تاسو خپله پوزیشن خو وینئ ښه ښایسته پوزیشن لري. ښه د دې نه علاوه مثال که بیا تاسو لږ اقتصادي وضعیت ښه وي د دې نه اخوا بیا 12 چې دي پرو ماکس دا هم بهترین موبایلونه دي، هم یې کمرې هم ښې دي، پوزیشن یې هم خوندور دی. نو دا هم ډېر زبردست موبایلونه دي. د دې قیمت په اړه به هم ووایو چې دا تقریبا تر 13,000 پورې 28-25,000 پورې په موبایل پورې فرق دی. په دې کې هم په خصوصیاتو پورې هم د موبایل په صفایي پورې ښه بهترین ښایسته موبایل په 13,000 افغانۍ دا هم تاسو پیدا کولی شئ. د دې نه مثال بیا هم لږ مخکې قدم کېږدو. بل نمبر کې موږ سره بیا 14 پرو ماکس دی. دا بیا ډېر بهترین موبایلونه دي، ډېر ښه ثابت شوي دي په دې ورژنو کې چې مثال 14 پرو ماکس نوم لري. یو خو بیټري هیلث له پلوه دا ډېر کامیاب دي، بیخي بیټري هیلث یې ډېر نه کمیږي. ډېرو اکثر آیفون موبایلونو بیټري هیلث ډېر زر کمیږي. لکه مثال د جګو ورژنو کې زه به تاسو ته اوس وهم ښیم 14 یا 15 دا بیخي بیټري هیلث 14 خو بیخي نه کم دي، خو 14 بیا بیخي په دې طرف بهترین موبایلونه دي په بیټري هیلث له نګاه، هم نیټ هم کمرې هر څه. دغه موبایلونه چې دي بیا په دې کې ښه خوندور موبایل 15,000 افغانۍ. مخکې خو جیګ خو اوس ښه صفا موبایل 15,000 پرې یو 15,000 افغانۍ پیدا کېږي. بیا یې ګزارې ولا 40,000 تقریبا 2-3 په دې کې یوه خبره شته، ځینې وټر پرو لري ځینې وټر پرو نه لري. وټر پرو په دې معنی چې مثال ځینې چې اوبې ته وچوي بیا هم اوبه نه ورنوځي، خو وټر پرو چې نه لري هغه چې اوبې ته ولویږي بیا خروفیږي اوبه ورسي. او بله خبره مثال په دې کې یوه خبره بله هم شته، یو سیم کارتا 2 سیم کارتا هم دي. یو سیم کارتا 2 سیم کارتا هم پارک لري تقریبا لږ څه، خو تر ټولو تاسو چې اخلئ 2 سیم کارتا واخلئ هغه مارکیټ هم لري، سبا ته یې خرڅولی هم شئ او کار هم اضافات راخیستلی شئ. د دې نه علاوه مثال مخکې ځو په بل نمبر کې زموږ سره 14 دی پرو ماکس 14 همدا یې پوزیشن دی، همدا یې شکل دی. تاسو وینئ په همدې پوزیشن کې دا هم بهترین موبایلونه دي، خو دومره نه دي کامیاب لکه 14 چې مارکیټ وړی دی. 14 په پرتله ناکام ثابت شوي دي. یو خو بیټري هیلث کمیږي او بل مثال په همدې کې دا ستونزه ده چې چارج ډېر وهي، او بل مثال تر ټولو غټه ناکامي چې ده د بیټري هیلث ده. نوره موبایلونه دا هم خوندور دي، خو د یوه خبره کې ده چې بیټري هیلث زر کموي. نو مارکیټ یې داسې خاص نشته. نو دا بیا 14 دی. دا قیمت هم یې دې څخه لوړ دی. مخکې خو بیخي ډېر لوړ و تقریبا 70,000، اوس یې همدې خپله بیه لوېدلې ده. یې پرو ماکس سره لږ څه فرق لري تقریبا 15-15,000 ښه ښایسته موبایل په همدې کې هم پیدا کېږي. د دې نه علاوه بیا 15 دی مثال پرو ماکس دا بیا هم زبردست موبایلونه دي،
څخه بهترین موبایلونه دي. دا بیا جیګ دی تقریبا 80,000 موبایل فارق لري، 15,000 90,000 موبایل پر فارق دی. اوس بیا چې نوی بازار ته وړاندې شوي دي دغه بیا 14 دي چې دا هم ډېر خوندور دي. ما خپله د دې خصوصیات سم تر اوسه نه دي کتلي، خو په نیټ کې په همدې نه به انشاءالله هم رڼا چوو په آینده ویډیوګانو کې یو بل موبایل په منځ کې پارک کې کمرې په منځ کې څومره فارق دی مثال نوره حریم. خو نن موږ موضوع هم دا ده چې کوم موبایل به بهترین وي چې موږ یې واخلو. همدا 14 دي په همدې شکل په همدې پوزیشن کې دي. دا 14 پرو ماکس دا بیا جیګ دی بیخي تقریبا 1,00,000 افغانۍ نه هم جیګه خبره ده، خو په وخت سره هم دا بل شی کو سار کوموي انشاءالله لویږي وخت په تېرېدو سره ښه. نو اوس ملګرو تاسو که اقتصادي وضعیت ښه وي نو تاسو کولی شئ چې بیا څومره لوړ ورژن یا واخلئ یا 14 یا 15. تر ټولو بهترین ما ستاسو لپاره 15 خوښ دی په جګو ورژنو کې. خو بیا په 15 نه هم چې بیخي مارکیټ یې ډېر ګرم دی هغه بیا کیم دي، هغه بیا 14 دي، لکه وبښئ 14 دي. 14 بیا تر ټولو بهترین موبایلونه دي. دغه بیا تر ټولو زیات مارکیټ هم لري. 14 ښه ثابت شوي دي، نتیجه یې مثبته ده، ډېر خلک یې هم استعمالوي، بیخي زیات خلک له همدې څخه استفاده کوي. همدا بیا 14 دي. رنګونه په دې کې د کوم رنګونه چې تاسو ته ښکاري دا رنګونه هم نوره هم مختلف دي، په سپین رنګ کې هم شته، تور کې هم شته، شودې رنګ کې هم شته، دغسې مثال د 12 دغسې ایکس ماکس. خو په ټیټې ورژن کې بیا تاسو ته یوه خبره کومه که هر څوک مثال داسې بروبار غوندې موبایل وخولي سامسونګ یا بله کمپنۍ بیا مه اخلئ، بیا ایکس ماکس وخلئ. 18,000 لپاره چې تاسو څه یا 14,000 لپاره نو بیا ایکس ماکس موبایلونه په آیفون کې وخلئ. آیفون موبایلونه اکثره په نیټ کې هم ښه دي، کمرې هم صفا دي، نوره هم ډېره خوبۍ لري، هینګ کېږي هم نه. دا معنی چې مثال مصروف کېږي هم ډېر نه، بیخي مثال هینګ نه پرسي لوډ نه وخلي، بیخي ډېر زبردست ډېر ریفریش او ډېر تیز موبایلونه دي. نو تاسو بیا د آیفون څخه استفاده وکړئ. نو په ټیټو ورژنو کې ایکس ماکس موبایل بیا زبردست موبایلونه دي، هم پوزیشن لري، هم یې خصوصیات ښه دي، هم یې سپیډ تیز دی او هم انټرنیټ په صحیح ډول په همدې کې کار کوي. نو بیا په ټیټو ورژنو کې تاسو ایکس ماکس موبایل وخلئ، دا زبردست موبایلونه دي. نو همدا وه زموږ نننۍ ویډیو د آیفون موبایلونو په اړه. خدای دې وکړي ستاسو ته فایده تمامه شوې وي، انشاءالله معلومات مو ترې ترلاسه کړي وي. نو تاسو اوس پرېکړه کولی شئ د خپل واس او د خپل اقتصادي حالت مطابق موبایل انتخاب کړئ. نو انشاءالله په آینده کې به موږ نوره هم داسې مهمې خوندورې ویډیوګانې چې ستاسو په ننني ژوند کې د ګټې او پرمختګ سبب ګرځي موږ به تاسو ته اپلوډوو.